او 15 آیاتونه لري سوره قدر. او خلاصه دا چې الکه قران ډیر دی عزت والا کتاب ده او پړیر دی عزت زمانہ کې راغلی ده او دی عزت خار تر راغلی ده او دی عزت والا سړی تر راغلی ده او دی عزت والا امت تر راغلی ده. نو قران کریم سره کنیکشن ولګوا الله به تام عزتمن کی. اسبله کې مولانا سے پیژنې کنا حسین احمد مدنی سے غالبا هغه وزیر سے کله د ترخو بو کې واچولم ترخیو بل ته هندستان کې او جیل ده الچا مالټا جیل کې همنګ میا صاحب مور سره میا وزیر ګل اسیر مالټا 400 والا مور سره میا صاحب الله دې قبر منور کړي. میاګانو ډېر غټ خدمت کړی ده. میاګانو عزت به منی ګوره قسم میایم او موجوده سکم وزیر اعظم د میا صاحبان میا ده. نو میا صاحب مور سره وزیر ګل اسیر مالټا. نو حسین احمد مدنی وایي چې اچیل کې اول شپه واچولم نو داسې د اثر مې وای داسې ونی او داسې وای په دې جیل کې مې سوچو چې دا مسلمان خدای ولې ذلیل کړ. دا مسلمان مواجه صاحب خدای تعالی دې ما په ذهن کې دوه خبره واچولې صرف څو خبره دوه خبره. یو دا سه حکمت قرآن کو نه سمجھنا مسلمان سے ذلیل ده زکه ذلیل ده چې قرآن کریم په حکمت ځان نه پوي کوي. او نمبر 2 ما په ورځ مې هغه تا کوارټرو کې تقریر کول ته د یاران امر کا تسوی دی خوانه نو مورته ال کابل شی بدر تنوي ما ډیش ما خپل پولیسي اډو خندل دیږي اسه شه د جهاد کو ترک کرنا څه شي جهاد پر خودل مرګره څه شي جهاد پر خودل. الله جل جلاله دی امت کې دواړه ژوند دي امت کې دی الله خپل به امت عزت مندي راځه. ان انزلناه فی ليله القدر الله موږ نازل کړی دا قران کریم په هغه شپه د قدر کې. الکه قدر ولې ورته وایي ځکه تنگ ده د شپه ملائکه ډېر راغلي یا قدر د عزت والا شپه ده. وما ادراک ما ليله القدر او سپوی کړه څه شه د قدر والا شپه. ليله القدر خیر دا غره د من الف شهر د عبادت د زرو میاستونه. تنزل الملائکه راکتکیږي ملائکه والروح جبريل امين. روح نه مراد څه ده جبرائیل علیہ السلام الکه ملائکه ډایرکټر ده او صرف یو جبريل ته قران یاد ده نور وی ملائکه تم نه ده یاد. باذن ربهم فاذن ربانه من كل امر دهر امر عظیمنا او سلام او ما تو ګورا تفسیر سواوی لیکلی او په ملائکه مراکته کیږي په دې شپه. هغه ملائکه زر سرونه دي څومره زر او په هر سر کې زر خلی دي څومره او په هر خله کې زر جبی دي څومره او په هر جبه باندې زر کرته د خدای بیل تسبیح وایي. او چا لپاره استغفار غواړي مؤمنانو لپاره الله دې هغه مؤمنانو کې مونږ تاسو مراولي. سلام د سلامتی امیاس ده هي حتا مطلع الفجر دا تر سهار پورې ده. نو پته ولګي د ادراک پکې شرط نه ده که یو سړی ونه کتلم اوس نه ماخستان مونږه په جمع کړي اوس تلاوت کړي الله به اجر ورته ورکړي. ښا اباظو خلکو لیکلي ونه پکې راغورځيږي او دا ټول بکواس او خرافات دروغ زاد نه جوړ کړي. سوره بینه مدنی سورۃ ده. په دې سورۃ کې مضامین د قران بیانېږي. بینه او موضوع د سورۃ ده چې الکه پیغمبر او قران نه بغیر پیغمبر او قران نه بغیر د خلق راوتل د گمراهی نه دا کېدای دي. خلق به گمراهی نه ال راوځي چې قران او پیغمبر ته غاړه کېدي. او بیا الله دا بیانې چې بازي خلک گمراه سو ځکه چې خبره ورته واضحه اسوا. بیا الله وارننګ ورکی کافرانو ته او بیا بشارت ورکی مؤمنانو ته. حالت پرشی کې اتنویم دا وارشی کې سلام سورت ده. بسم الله الرحمن الرحیم. لم یکن الذین ندی هغه کسان کفرو چې کفر کړی دا
من اهل الكتاب دال کتابنا والمشرکین مشرکاننا منفکین منکیدن کی حتی تاتیهم البینہ سراسی دیتا بینا بیان واضحا سشیدہ دا رسول ترنا بدل دا رسول من اللہ چاگا رسول دا طرف دا اللہ نا یتلو اغیب تلاوت کی صحفا صحیفے متوہرہ سے اغا پاکی دی او خلق پاکی فیہا کتبن با آغے کے با کتابون قیمہ نور خلق برابر ہون کی نیغون کی وما تو ګور مرګریا الله تعالی مخ کی ویلی ولا تتفرقوا ولا تفرق بنه کې پیکینګ چوز با نه کې باز خلک یو را سره کدا مونږ کوا او بل خواته زکات هغه کې مې جب تاوان دغه مکو الله ودا بنه کې دواړه به یو شی عملي کوي وما تفرق الذين او جداین و کړه کسانو اوتل کتاب سور کیسو کتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه منگر کله سراغ غي تبینا ما تو ګورا میټا میټا حب کړوا کړوا توف سکم خوب شای بدین کې راغ هغه به سکه وایلا کدا خو دین کې راغلی دي کنه ا سکم تاریخ بار هغه بیا و سوکړه واغه ته تفرق ویل کی وما امروا او دیت امر نو سوي الا ليعبدوا الله منگر دی خبر سے عبادت کی دا اللہ مخلصین له الدین اخلاص کون کی دا باجد دین نا حنفاء راجی کی دن کی اللہ تا او منس قائم کی زکاة ور کی وذالک دین القیم او دا دین نیغ دا بلم نیغی ان الذین کفروا اغا کسان چی کفر کړه دا دا اهل کتابونا او مشرکانونا فی نار جہنم پنار دا جہنم کے بئی خالدین فیہا میں شبپ کی اولائک هم شر البریہ دا بدترین دا خلقون دی نو دی وجنا ملالکاری ته او کسر هغه ویل کته کسبای خدا څه شي خدا ته کسبای خدا هغه ته کزه دی خدای تابع او بیا ځه خیمه او کزه دی خدای تابع نو بیا څه شي خدا ځکه الله تعالی بیا ویلی شر البریہ ان الذين امنوا كسان چی مان راوړل دا وعملوا الصالحات خيست اعمال کوي اولئک هم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جزاء د دې په پنيز در باندې جنت د اقامت بي بيږي بلان دي دا غین نه ورونه همیشه بپکی رضی الله الله ترنه خوشاله ده ورضوا عنه اودي خوشاله دي الله نه نو پته ولګیدلا چې صحابونا اهل سنت والجماعتنا تابعیننا تابعیننا والذین تبعوهم باحسان دي ټولونه سو خوشاله ده الله تعالی دې موږ تاسو نن خوشاله شي الله دې او خدای تعالی دې موږ خوشاله کړي خدای دې موږ خوشاله دل خو آسان دي خو کله درې بغلی الله راته خو دې خپل خوشاله وي خو خدای دې خوشاله شي الله دې خوشاله رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه دا هغه چا د پاره چې خدای نه ویریږي شیخ حسین الله سے تفسیر لیکو ساتر نه وتلې وای دلته وتلې و او پیغمبر پاک سے کړه دا سورت نازل س رسول الله ابي ابن کعب تراغی وای ما تشابه لګویا قرات راتو ولی وای خدای راتو ویل چې ابي ته وای سره تلاوت وکړه خدای راتو ویل او به ورته ویل ابي ابن کعب خدای دې معلوم واغسته وای استادو می واغسته د خوشالۍ نه پزړاسه چې خدای زمانو واغسته ما کوم مقام